سلامونه او درناوی. هیله دا ده چې روغ او جوړ اوسئ. درنو مینهوالو، تاسې پوهیږئ چې په ژوند کې سالمه روغتیا ډیره مهمه ده او ټولنه کې هر وګړی د خپل روغتیا لپاره هڅه او تلاش کوي. ډیری خلک داسې دي چې هر وخت غواړي پوه شي چې روغتیا یې څه ډول ده. ډاکټر ته ځي او هره هفته یوه اندازه پیسې په خپل معایناتو ورکوي، خو زیات یې بیا داسې د خپل خوړو کې ډیر پام ساتي تر څو ناروغه نشي. نو راځئ چې په نننۍ خپرونه کې درته د راډیوټک ډاکټر در معرفي کړم. دا ډاکټر له تاسو فیس هم نه اخلي او ستاسې په خوښه معاینات کوي. راډیوټک داسې یوه آله ده چې ستاسې د بدن روغتیا په اړه تازه جزئیات درکوي چې د بدن په کومه برخه کې مو ستونزه موجوده ده. د دې آلې یو ښه کمال په دې کې دی چې دا معلومات درکوي چې په بدن کې مو کوم ویټامین کم دي او کوم ویټامین ډي دي. تاسو دا آله دا هم وایي چې څومره کار مو کړی دی او څومره وخت آرام ته اړتیا لرئ. دا ستاسې د کور ډاکټر دی چې هر وخت په ډاډه زړه پرته له فیس څخه د خپل بدن معاینات وکړئ او خپل ځان ډاډه کړئ چې روغتیا مو سمه ده او که نه. آیا کله مو اسناد هیر کړي دي یا مو ورک کړي دي؟ زه فکر کوم ځواب به همدا وي چې هو، داسې ډېر وخت شوي دي. اسنادونه ورک شوي دي. کیدای شي چې اوس هم ځینې اسنادو پسې خفه یاست او لاسته مو نه وي راغلي. خو د نړۍ پرمختګ سره اختراع کوونکو د دې چارې هم غم خوړلی دی او داسې کارت یې رامنځته کړی چې په هغې سره تاسو ته خبر درکول کیږي چې ستاسې اسناد پاتې دي. دا کارت مو له سمارټ فون، لپټاپ او نورو توکو سره وصلېږي چې کله ستاسې موبایل یا لپټاپ پاتې شي نو سمدوار درته احوال درکوي چې څه مو پرېښي دي. دا کارت تاسو خپلې بټوو او نورو مهمو توکو سره ایښودی شئ او هر وخت مو ورته خاص پام وي او کله مو که هیر شي نو په وخت مو خبروي. خو که کله داسې وشي چې تاسو د کارت په اواز باندې خبر نه شئ نو بیا څه کوئ؟ تاسو بیا کولی شئ چې نقشه کې خپل توکي ولټوئ. نو ستاسې موبایل تاسو درښایي چې ستاسې توکي په کوم ځای کې دي او کوم ځای کولی شئ چې ترلاسه یې کړئ. راځو وروستۍ برخې ته. وروستۍ برخه کې درته یو په زړه پورې مطلب در وړاندې کوم. کله به په پخلنځي کې حشراتو سره مخامخ شوي یاست یا به یې ډېر په تنګ کړي یاست. زه فکر کوم تاسو به د حشراتو وژلو سره هم جوړ نه یاست، خو دا ځل داسې یوه آله در پېژنم چې هغې باندې تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ ژوندي حشرات له پخلنځي څخه یا تشناب څخه وباسئ. د بېلګې په توګه ګونګټ، چمچار، زنځه او داسې نور حشرات چې تاسې ورسره په تکلیف یاست لرې کولی شئ. درنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې پورې مو الله مل شه.